کېږي. نو زه ملګرو خو دومره ښکلي شعرونه ووایي خو روایت دی زه به هم څه ووایم. نو دوه شعره دي. د یو پیمخي د سودا نیلام ته ورسېدم. د یو پیمخي د سودا نیلام ته ورسېدم چې رسېدم نو د عشق انجام ته ورسېدم او هغه زما په سر معنی جوړوي ما خرڅوي. هغه زما په سر معنی جوړوي ما خرڅوي او زه د پردي وطن غلام ته ورسېدم. ډېره مننه. او د خپل منزل په اخري پړاو مې ډېر وژړل. د خپل منزل په اخري پړاو مې ډېر وژړل. د بېوسۍ د لاسه کم مقام ته ورسېدم. ډېره مننه. بل یو دوه شعر دي چې بیا مو د ضمیر چا د مغل سره سودا وکړه. بیا مو د ضمیر چا د مغل سره سودا وکړه او بیا د خوشحال خان د رنتمبور خبره چا وکړه او هغه زړه چاودلې پښې تڼاکې چې ترې تللی دی. هغه زړه چاودلې پښې تڼاکې چې ترې تللی دی او چا د دغې ښار د کلندر پوښتنه بیا وکړه. هغه یو سړی چې مې د زړه د باغ کښې ګڼه. هغه یو سړی چې مې د زړه د باغ کښې ګڼه. هغه یو سړی رانه د زړه د کور اغله وکړه. یو لنډ بهر یو څو شعرونه دي بېګا مې لیکلي دي. څوک چې زما زړه ساتي څوک چې زما زړه ساتي خدای دې هغه ښه ساتي. څوک چې زما زړه ساتي او خدای دې هغه ښه ساتي. او دا چې مین نه دی نو دا چې مین نه دی نو بیا نښې د څه ساتي. او اخلي دوی مزې د ژوند اخلي دوی مزې د ژوند مرګ له پښتانه ساتي. اخلي دوی مزې د ژوند مرګ له پښتانه ساتي. او دا په زړونو تور خلق دا په زړونو تور خلق دا خو د خدای نه ساتي. او اورې په رخسار پورې اورې په رخسار پورې او بچ په سم لیمه ساتي. او زلفو کې خالونه پټ ما صرف زلفو کې خالونه پټ غره کې میلمانه ساتي. زلفو کې خالونه پټ غره کې میلمانه